صرف زه دغه پښتنو دې ورونو ته د افغانستان زه دا صرف وایم که نه چې از برای خدای تاسو مسلمانانو تاسو کلمه ووایئ، تاسو یو پیره خو تاسو راشئ ما سره کښېنئ. ولې موږ سره ځای ته کېږي؟ موږ په مسلمان ملک کې موږ نه اوسئ، دا اسلام ملک نه دی که نه، دا کافر دی. ولې کافره؟ دا خو ستا لور ده، دا خو ستا اولاد دی. د بل یو ستا تمانچه وایي بس ما ته یې ونیوله، یو ډز دا لګېدلې ده، یو ډز خطایي شوی، هغه ځین کې مردکي اوس هم پراته دي موږ سره. زه څه وکړم؟ دلته ما سره نه ورور شته، نه پلار شته، نه ماما شته، ایک یوازې دلته زه اوسېږم. دا خو د اسلام ملک دی، دا هم د اسلام دی، موږ هم د اسلامي کلمه وایو، مسلمانان یو. ولې یو سړی داسې کار وکړي چې ښځه کونۍ یا خلک ولي داسې یې ولي؟ او دا ویشتې مقه ده. بېګا تا ته ویل چې زه ورور ما ته آواز وکړو او دی لک ما باندې ډس کوي، ما باندې پېټرول واړوئ، ما ته اور ولګوئ. خو د شرون د واده نه د باندې زه پوهېږم چې دا استعمال شوې ده. خو ده ما ته دا د قرآن سبق وایي، ده ما ته 3 پیره ده ما ته په قرآن باندې لاس کې 4 پیره ده کې دا ما وواله وټکوله، خو ده ما ته د یال د وی ونه. حقیقت دا په دغه وجه باندې دی په دې ځای نه ویشتې وه. 11:30 بجې وي، زه اوده ومه، 20 منټه کم دا 12 بجې وي چې دا یې ویشتې ده. د پولیسو ته رنګه پولیس والا چې راورسېده، خو زه په دې یاره کې ومه چې الله دې دا صرف دونه بچ کړي چې دا صرف دا بیان صرف دا ورکړي. هغه بل د وجې نه بجلي را باندې کټله، بجلي را باندې کټله. دا نن دا 5مه 6مه ورځ ده، ټوله شپه همدغه موږ تورتم کې ناست یو، رڼا نشته. زه کار روزګار له لاړ شم، 800 روپۍ 1000 روپۍ ماله دیاړي راکړي. د نېشنل میډیا درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. نن په راولپنډۍ کې موږ سره یو افغان ورور دی چې ډېر دردونکی داستان لري. پرون یې ما سره اړیکه ونیوله، وایي چې له موږ سره ډېر ظلم شوی دی او زموږ چا پوښتنه نه ده کړې. نو زه خدای شته د شپې راغلم دلته، دا ځای لږ چپ هم دی. ما ویل چې زه ورشم نږدې نه وګورم چې څه کیسه ده. اوس نن راغلي یو دلته د ده دغه داستان دغه قصه له تاسو سره شریکوو تر څو دا مسؤلینو ته ورسیږي، ټولو افغانانو ته ورسیږي او د دغو خلکو سره په دغه سخته کې ودرېږي. عزیز الله وروره ستړی مه شې. ښه، دا راته ووایه وروره چې دغه ستاسو میرمن دلته دا واقع څنګه مخې ته راغلله؟ دا مخکې نه واده نه مخکې ما تا ته بېګا بیان تا ته واغسته. دغه شان دا پلار او دغه ورونو او دغه 2 ترور ځایونه دي چې یو په چاردره کې اوسېږي، طالب نوم یې دی، دلته اوسېږي. یو دلته اوسېږي، سانو نوم یې دی. یو د ده ورور دی، د هغه مینا نوم دی، د پلار یې شاولي نوم دی. دغه شان لوبه راله، موږ لاړو میډیا له دغه شارام خواله لاړو، هغه موږ سره دغه شانته اینډ ته چې لوبه راورسوه موږ یې سفارتخانې ته حواله کړو چې ستاسو لوبه په سفارتخانه سنبال کړي. هغه چې موږ د هغه ځای نه څنګه موږ بېرته واپس رالو، موږ نه دلته د پیسو ډیمانډ کوو. موږ ته ویل دا چالو کوي، تاسو د ده خپله ورشئ، تاسو دا چالو کوي. سخر مې دغه شان ویډیو کړی، دا ایس کې زه دا د مخامخ مشکل چې مشکل دغه مشکل و چې دا استعمال کړی. موږ ته ویل تاسو دا خبره تاسو پټه کوئ، تاسو خبره تاسو مه شو کوئ. موږ ته د پیسو ډیمانډ کوي، خو د واده ډیمانډ راته کوي. سایډ کې چې موږ ونه منله په دغه 21 تاریخ باندې دا د څه کم 12 بجې وي، دا یې وویشتله. بېګا تا بیان تا پخپله تا تاڼې راپورټ ولیدو، هر څه تا ولیدو. پرون راغلي، دا مې زوی دی دلته بیا دا دی راغلي، دې تا ته بیان وکړو چې پرون 1 بجه باندې زه کار له تللی وم چې رالم، دی بیا دغه شان راغلي. مهرباني دې اوس دا وکړي چې یاره موږ سره د سفارتخانې والا ودرېږي، موږ سره د افغانستان والا خلک ودرېږي، طالبان دې ودرېږي. موږ د 3 واړه کورونه که دلته زموږ فیصله نه حل کېږي، موږ دې واړئ یا خواته، موږ دې خواته واړئ چې موږ له لوبه موږ له طالبان حل کړي. زما د دې خلکو نه د طالبانو لوبه زما خوښه ده چې هغوی زر ته زر هغې لوبه حل کوي. دغه شانته موږ سره دلته نور څوک شته دی نه. زما حالات دې خپله باندې زه کور وساتم، زه د دې چوکیداري وکړم، زه څه وکړم، زه د دې علاج وکړم. دا اوس بېګا تا وګتو چې ما سره 1 روپۍ د ده د علاج دپاره ما سره نشته. دوی څه غواړي تا نه؟ دوی دغه وجل غواړي چې دا لوبه د افغانستان ته دا لوبه لاړه نه شي. دوی دغه غواړي چې دا دلته کې دا موږ ختمه کړو، دا لاړه نه شي. پرون بیا راغلو، دا مې زوی دی روټۍ پسې لېږلی و، روټۍ راوړله، ځکه دا خو پخلی نه شي کولی، نه ودرېدی شي، نه کېناستی شي. تا ولیده پخپله دا تلي روټۍ پسې، روټۍ نه چې دغه زما نمبر بند و، چارج نه و چې ومې ګټه چې رالم. دی یو هلته ولاړو جړلې، یو دلته ولاړو، دا دلته هواره شړه کېده ولاړه، وایي بیا راغلي دا جیلې. نو زه څه چل وکړم؟ زه کور وساتم، زه دی وساتم، زه څه چل وکړم؟ زما سره خو دغه یو لار ده. دا چېرته اوسېږي دا خلک؟ دا په سوابۍ کې اوسېږي. د هغه ځای نه دلته تا پسې راځي؟ دلته کې مخکې م راتله 2-3 کسانو دلته نور هم لیدلي دي، 2-3 کسانو نور هم دلته لیدلي چې دغه شان ګاډي کې راشي، موټر کې راشي. دی چې ویشتله دغه نه 3 ورځې که 2 ورځې مخکې دی پسې مدرسې ته تلي وو. دا بل زوی مې چې دی کشری ده لیدلي وو، دا راغی، د جړل وی په تور ګاډي کې بابا ناست و،
او دغه ماما ورسره او دا هلک و دی وی موږ ولیده مونږ خو زګینه دا د 2-3 زګینه مونږ دا دی بدل کړل د دې لوبې نه خو زه به کوم خوا په زه پټېږم سبا له دا ما نه ولي دا مړه شي زه به څه کوم د هلته په کلي کې مشرانو ته او سفارت خلکو ته نور سفارت چاته خلک دغه یو سړی مونږ سره ودرېدو د شارام چې مونږ کله بوتلو د مردان دی دغه چې مونږ بوتلو هلته کې هغه ودرولو چې ستاسو لوبه افغانستان سفارتخانې ته د سفارتخانې والا چې دلته څنګه راورسېدم دلته کې ما پسې رنګ وکړو ته به ماله اول 15 لکه یادول چې ماله 15 لکه روپۍ راکړې ما ورته ویل زما خو نور وس نشته خو زه به بچي خرڅ کړم که دا لوبه ته زما حقیقت ته رسولی شي حقیقت ته رسولی شي ته به یې ورسوي بیا چې موږ دغه شو د چې کله وایس دغه وکړو ویډیوګانې ساز کړل چې دا ایسکي دا چرسکي پوډرس کې ما بیا ما دته شرام ته ما ویل چې ته راشه ما بوز هسپتال ته ما له ټسټونه وکړه زه خپلې پیسې لګوم چې زه شراب او ایس څکم که نه څکم ما ته وګوره زه دغه کوم په دې ډیاله روډ باندې چې کوم سړی ویل چې دا نشه کوي دا ایسکي دا چرسکي چا د سیرګټ هم تا ته چا ویله زه جرمانه ما باندې پټرول واړوئ ما ته اور ولګوئ چې ولې زه یو سړی زه بدناموم دا لوبه حقیقت ده دا حقیقت ده په دغه وجه باندې دی په دې ځای نه ویشتې وه 11:30 بجې وي زه اوده ومه 20 منټه کم د 12 بجې وي چې دی ویشتې ده په خپله د راپورټ هم وګټو زخمونو دغه هم دی وګټو چې دغه دا اوس هم دا خرابه ده دا د ګرځېدو نه ده د ودرېدو نه ده صرف دغه ثبوت صرف دی ختمې موږ د دې نه مخکې موږ ویل چې یاره موږ کډه وړو موږ ځو افغانستان ته موږ اوړو موږ دا لوبه او دا کیس هلته کې واړو دی دغه شانه موږ دا وویشته چې دا ژوندی دا لاړه نشي هلته کې دوستانو عزیز الله ورور وایي چې زما میرمن سره د هغې د پلار له لوري د ورور له لوري او یو بل د کورنۍ غړی دا 3 کسان ډېرې مودې پورې د هغې نه جنسي استفاده کوله په زوره او پس له هغې نه دغه مشکل څنګه دته معلوم شو او د دې د نه پوښتنه کوو وروره ته څنګه پوه شولې په دې موضوع باندې دا خو د شرون د واده نه د باندې زه پوه یم چې دا استعمال شوې ده خو ده ماته دا د قرآن سبق وی د ماته 3 پیره د ماته په قرآن باندې لاس کې 4 پیره ده کې دا ما وواله وټکوله خو د ماته د یال د ویو نه چې کله اینډ کې د ماته فیصله کسان ماته راوخو چې ما سره دا کار ما سره کړی د جړل ما سره دا کار کړی بیا چې زه کله دغه شو ما د دې پلار او ورور دا ما بیا مو واله د پلار او د ورور په مخامخ باندې قسم پرم دا ما بیبي ما ورته ویل بوډا سړی د بل پلار دغه څنګه داسې کار وکړي چې کله دا پلار بوتله ورور بوتله کور ته بوتله جانلی د ورور نوم دی ښه تبلیغي لذي ښه تبلیغي دی راغی جړلې دې ځای نه سار کې دا 8 بجې باندې ووته موږ په ګرین میلاس کې موږ اوسېدا چې بوتله دې کې ماته جانلی ماته رنګ وکړو دی ورور یې وی ته راشه زه چې ورلم مال کېدای شي کومه خبره کوي زه چې ورلم هلته کې چې کېناستو دغه شو ده ماته ویل چې یاره شپې له زوز مازدیګن سار چې زه رالم دا بیا دا په زور باندې بیا دا استعمال کړې وه ولې کافره دا خو ستا لور ده دا خو ستا اولاد دی یو مې نیکه او یو ماما او یو دغه سانو ورته وایي هغه و او 2 کسان ورسره نورو نیکه مې ګاډي نه راکوشو ما ته ویل پلار دې چې شو ما ورته ویل کور کې دی وایي مور دې چې شو ما ورته ویل کور کې ده وایي ښځه صحیح ده ولې ظلم کوي دغه شان ظلم خو شوروی هم نه کوي لکه ته چې کوې ما چې هله یقین کړه چې کله دا دوباره دا استعمال شو ما چې دوباره دغه کله چې یقین شوه ما لا دا حقیقت ده دا لوبه بله دا وایي چې یاره دا زه به چې مخکې څونه استعمالېدم ما ته به ستنې والې دا بېګا په خپله خوله تا بیان دی تا واغستو ولې داسې کار کېږي دا خو د اسلام ملک دی دا هم د اسلام دی موږ هم د اسلامي کلمه وایو مسلمانان یو ولې یو سړی داسې کار وکړي بل چې د پاکستان والا وس پې نه رسي موږ دې واړه یا خواته موږ دې دا 3-4 کوره دې موږ واړه یا خواته دا ترورځی چې کوم دی دا سانو نوم یې دی د پلار یو شان نوم دی دی د پلار نوم دی دسه کارډونه دي پاکستاني پیسې نه ښه برابر دی 2 بچي بار دي دغه لوبه کوي څوک زما غنټ هم نشي ګټی څو پیرې ماته دلته کې ماته رنګ کړی ماله دم کې ماته وګي چې داسې چې ښځه کونې یا خلک ولي داسې ولي او دا ویشتې ما مخه ده بېګا تا ته ویل چې زه ورور ماته اواز وکړو او دی لک ما باندې ډس کړی بل کس په پرده کې هلته کولی دروازه مې نشته خپله باندې هر څه دې ښه ولي د دغه شان پلاټ کې اوسېږم بل وس مې نشته زه کور وساتم بچي وساتم زه دا بچ کړم زه څه چل کوم خو دغه مهرباني دې وکړي چې موږ دا 3 کاډې چې کوم دلته کې موږ اوسېږو موږ دې واړه یا خواته موږ دې واپس دې موږ واړه چې موږ له فیصله که دلته کې دی نشي کولی دی اسلام فیصله موږ له نه کوي موږ دې افغانستان ته دې موږ واړئ
دا ستاسو مېرمن چې دوی ویشتله دا څه ټیم ورځ و که شپه وه؟ دا د شپې تقریبا څه کم د 12 بجو ټیم و. څنګه دا واقع مخې ته راغله؟ زه کار نه رالم، زه وده وم کمره کې پروت یم. دغه کمره د ودې لیده، دا کمره کې پروت یم، دا د شپې راوتې وه، واشروم ته راوتې وه. دا واشروم دی، دا واشروم ته راوتې وه. دې ځای نه چې لوټه څنګه اوچت کړې په دغه ځای باندې ورته هغه ولاړ و. د ورور ورته اواز کلی دی دا وی، یعنې ما خپله باندې ما یو قسم ما نه دی لیدلی. په دې باندې زه نه قسم کوم نه په قرآن کې چې دا چا ویشته، ورور ویشته، پلار ویشته، ترورزي ویشته، دا سارایي کس ویشته، دا چا ویشته. دې نه زه نه یم. خو دوی ویل چې دغه ځای باندې چې زه ودرېد دا ولاړ و، دې ځای نه ما لوټه وچوي، زه د واشروم سره دغه ځای ته زه راورسېدم، به ده ماته اواز وکړو چې د ورور ماته اواز ما څنګه مخ راوړو، د بل یو ستاره تمانچه وایي، بس ماته یې ونیوله. یو ډز دا لګېدلې ده، یو ډز خطایي شوی. هغه ځای کې مردکي اوس هم پراته دي موږ سره. هلته بیا پولیس والا رال، پولیس والا چې رال هغه موږ دا چې کله یې دا وویشتله هغه وخت کې هسپتال ته دې څنګه ورسوله او پولیس څنګه راغله؟ موږ سره دا خوا کې دا ګاونډي دی چې څنګه درز شو، زما نه مخکې ما ته دا یو را رسېدلی و. دا چې راورسېد زما بل یو ملګری دی، ما هغه ته ما رینګ وکړو چې یاره ماله د امبولانس غم وکړه، ښځه یې وویشته. زه څه وکړم؟ دلته ما سره نه ورور شته، نه پلار شته، نه ماما شته، ایک یوازې دلته زه اوسېږم. هغه ځای نه امبولانس ته رینګ کړی، د پولیسو ته رینګ کړ، پولیس والا چې راورسېده. خو زه په دې یاره کې وم چې الله دې دا صرف دونه بچ کړي چې دا صرف دا بیان صرف دا ورکړي. دا چې ما وګورو دننه وینې هم روانې وې، کپړې هم دننه پرتې دي، هر څه دننه پراته چې دا لګېدلې په کومو کپړو کې دا لګېدلې، دا کپړې هم پرتې دي، هر څه پراته دي. خپله باندې ژوندی د خپله باندې بیان هغه دی ورکولی شي، هر څه پولیسو لی ورکو، هلته کې ورکو، نو هغه خپل صفایي خپله باندې هغه کوي چې یاره زه پلانکي ویشتې یم، پلانکي داسې ما سره دا کار کوي. ولې موږ سره ځای ته کېږي؟ موږ په مسلمان ملک کې موږ نه اوسې، دا اسلام ملک نه دی که نه، دا کافر دی. کله چې مېرمن ستا وویشتل او دلته دا زخمي وله تا څه احساس کوو؟ ما دغه احساس کو چې ولې داسې کار وکړو چې هم یې پرې وکړله، هم یې ویشتله. ولې ما سره خلک ولې نه ودرېږي؟ ټول وایي چې دا وایي چې دا ایس کي ایس، زه دا د مخامخ ناست یم، اوس دې ما باندې یو سړی ثابت کړي چې دا ایس دا ایس کي، په ما دې پټرول ما دې واړی، ما دې وسوځي. پولیسو ته تاسو خپل بیان کې څه ویلي دي؟ هغه دې بیان ورکړی، دې ورته چې دغه شان لوبه موږ سره شوې، دس چل شوی، دس چل شوی. زه اخره کې وویشتمه، ما سره دا پلار دی، ورور دی، دا دوه ترورزیونه دي، او بل ترورزی چې کوم و هغه هم دغه صوابۍ کې د دغه د بلې ترور لور سره بدنام شو. هم د دې پلار هغه د شپې اړولی و افغانستان ته، هغه یې رخصت کو. دې مردار خو یو دغه خو دننه دی کلی د دې سره شوی، د بلې ترور لور سره دوو سره بدنام شو. هغه طالب هلک چې کوم قرآن سبق یې ویلی هغه بدنام شو، لاړ په چارداره کې ناست دی، طالب نوم یې دی، خپل ذبیح الله نوم دی که څه نوم یې دی، په طالب باندې دلته مشهور و. د دې واقع څونه وخت ووته؟ د دې خو ما چې کله زه پوه شوم او ما ته ثابت شوه، دا تقریبا د روژې نه یو 15 ورځې مخکې دا دغه به دا ویشتې چې د دې څونه و؟ د دې دا تېر شوی 21 تاریخ نه و، په د 21 تاریخ باندې دا لګېدلې، دا یې ویشتله. بیا خو د هغه پولیسو لخوا نه څه پرمختګ شوی؟ څوک یې نیولي؟ پولیس څه درته وایي؟ قضیه څنګه شوه؟ پولیس والا بل اوس دا خبر راته وکړه، تفتیشي له به ورته وایي دونه پیسې ورکړي، دا 10,000 15,000 به هغه له ورکړي، او ستا به ټوله خرچه راشي 50-60,000 روپۍ خرچه به موږ به ځي نه ګاډي بوځو، هغه به راوچت کړو، هغه به راولي او دلته کې موږ به کیس جاري کړو. نو ما ورته ویل چې ما سره خو دونه پیسې ما سره نشته چې زه پولیس تاله هم زه درکړم، هغه هم درکړم، خو ما سره یو فیصله کېږي، یا کمې 50-60,000 تاله درکړم، په دې کې به 15,000 روپۍ به زه خپل بچي به زه ختم کړم، یا به خرڅ کړم، زه به د 15,000 روپۍ به کالتوس والم، په خپل لاس باندې به زه به یو لوبه وکړم، زه به په خپله باندې به وکړم چې تاسو نه کې ما سره پیسې نشته چې لوبه د پیسو ده، نو زه څه وکړم؟ ما سره خو بل وس نشته. دومره سخت حالت سره مخ شولې، د دې قصې نه خبر شولې، خلک در باندې خبر شولو، خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړله، دلته دا واقع راغله، دا مېرمن یې درته وویشتله، په دې ټولو کې څه احساس کوي؟ څرنګه حالات در باندې تېرېږي؟ دومره سخت حالات دي که نه چې قسم دی بېګا چې ته راغلی که نه، زه د سهار بانګونه چې ویل شو ما مونځ کلی، زه بیا دغه 10 منټه ګنټه ویده شوی یم، بیا په 6 بجې باندې زه تللی یم یو ځای ته کار له تللی یم، دا اوس تا چې رنګ وکړو زه واپس تا دی رالم. ټوله ورځ چې یو سړي سره کار له لاړ شم څوک مې کار له بوځي هم نه، ځکه زه ټوله شپه زه شوګیره زه وکړم،
نو زه به پردی کار به زه څنګه طریقې سره زه پردی کار زه کوم دلته کې هم په یاره باندې دا بچي مې دي په مدرسه کې دي مدرسې دا چوټۍ نه دي اوس په دې سوچ یم چې بچو سره زه اوس بیا زه مدرسې ته کومه که زه ځان سره کوم زه څنګه وکړم زه خو نه شم سمبالولی د دې واقع نه بعد د دغه خلکو ستا چې کوم خسر دی یا دا چا چې دا کار کړی دی دلته مېرمنې ورته ویشتې ده د هغوی له خوا نه بیا څه خبر شته څوک راغلي څوک دې لیدلي دی لیدلي وو د پرون ماسپښین راغلي وو دغه مشر زوی مې و دا بل ته دې خوا راشه دی تلي وو روټۍ پسې دی تلي وو دی لیدلي وو دلته راشه څوک راغلي وو دلته یو مې نیکه او یو ماما او یو دغه سانو ورته وایي هغه و او دوه کسان ورسره نورو نیکه مې ګاډي نه راکوشو ماته ویل پلار دې چې شو مارتله کور کې دی وایي مور دې چې شو مارتله کور کې ده وایي ښځه صحیح ده بیا ایسته داسې لاړله دوستانو دا ماشومان زه چې بیګا راغلم ما د دې کور حالات ولیدو دا ماشومان مې ولیدلو خدای شته دی یو ځای کې میلمه مو ما هغه ملګری هم خفه شو ډوډۍ مې مونه خوړه او ډېر داسې په دردونکي حالت کې خپل ځای ته راغلم یعنی دا کور د دې کور حالت تاسو وګورئ دې خلکو سره چې دا کم ظلم شوی دی یوه لور یوه خور د خپل پلار او ورور له خوا نه د داسې وحشت لاندې نیول کیږي او بیا چې کم دی دلته راځي په دې کور کې د هغې د وژلو کوښښ کوي دلته له هغې نه وروسته دا سړی دلته پولیسو ته اف آی آر کوي اف آی آر کاپي ورسره ده ما بیګا ولیدله او هر چاته د مرستې لپاره غږ رسولی دی بیګا چې د کومې خبرې ما سره وکړلې حتی ځینې د افغان مهاجرینو نمایندګانو ته هم د خپل درد رسولی چې زه پیژنم د چې کومې نمبر یې ما ته وښودلې او داسې د هیومن رایټس پورې تړل شوي ځینې کسانو نومونه دا دی چې اخري شانام په نوم باندې چې زه ورسره بیګا وغږېدم هغه وایي چې زه یو بشري ټولنې سره یم او دی وایي چې په صوابۍ کې د افغان سفارت سره تړل شوی کوم کس و هغه نه موږ مرسته وغوښتله او هغه په بدله کې موږ نه د پیسو غوښتنه وکړله نو دې ټول وضعیت ته چې سړی وګوري د دوی د غربت دغه حال دی دلته دې کور کې دا یو پوښتنه وروره پاتې شوله بیګا چې زه راغلم دلته دې کور کې تیاره وله او د نورو ټولو همسایګانو کره برکو دغه بل د وجې نه بجلي راباندې کټله بجلي راباندې کټله دا نن دا پنځمه شپږمه ورځ ده ټوله شپه همدغه موږ تورتم کې ناست یو رڼا نشته زه کار روزګار له لاړ شم 800 روپۍ 1000 روپۍ ماله دیاړي راکړي هغه هم کله چې خوب نه راځي لړ شم چې خوب راځي بیا نسم دغه بجلی د وجې نه د بل د وجې نه چې په دې سخته ګرمۍ کې څنګه ګزاره کوئ بس ټیم د تیرو ناست یو چې اوس کله نه دی کډې والي او موږ به هم لاړ شو نور څه چلو کو بله لار خو نشته دی دا ماشوم زوی دی دا وړوکی ماشوم دی دا د ګرمۍ دونه سخت درجه حرارت دی او دې سرسونه ځورول کېږي چې دا خپل بچیان ته په دې حال ګوري بس دا یو الله ته پته ده او ما ته پته ده چې دونه سخته ما باندې تېرېږي صرف د دې د وجې نه تېرېږي چې دا زه یو حقیقت ته زه دا لوبه زه ورسوم دا زه ستا د مخامخ ناست یم زه ایس کم زه چرس کم چې بیا هم د کم سړي په زړه کې دا شک وي ما دې بوځي هسپتال ته ما کې ایس راووته ما کې چرس راووته ما کې نشه په ما دې پېټرول واړی ما دې وسوځي زه چې څه وایم زه په قرآن باندې لاس کړم چې دا حقیقتي لوبه ده بیګا تا ته هغې هم تاته ویل چې زه په قرآن باندې لاس کږدم چې دا لوبه ما سره چې زه چې څه وایم دا زه حقیقت زه وایم زه دروغ زه نه وایم هلته په کلي کې چې دوی اوسي کوم ځای کې هلته دې څوک مشران چا سره جرګه څه خبره کړې مشران دوه کسانې درې کسانې راوستي دې شارام موږ دوکه کړلو ما دې ځای نه ما موبایل خرڅ کو خپل د جیب موبایل مې خرڅ کو زه لاړم هلته کې چې موږ کېناستو دغه شارام را ما ته ویل ماف یې کا دا کلي مشران ویل ماف یې کا څنګه ته یو کافر یو زناکار یو مردار ته څنګه ته ماف کې سارایي سړی زه به ویم چې دا سارایي دی چې خپل پلار خپل رور خپل ترورزی سړي سره داسې کار وکړي نو ته څنګه ته ماف کې په کوم قانون سره ته ماف کې ما خو بیا هم هلته کې ورته ما ویله چې یاره زما دا بچي واړه دي زه اوس نه د ګزار یم نه د دغه یم خو یاره زه یې پرېږدم نه چې څو پورې زما سر په دې لوبه کې ځي که نه زه ورته تیار یم زه تیار یم د کور والا دغه نه کومه دا 5 بچي دا زما په لاس دي چې زما څونه وس رسي که نه نو زه به دی به زه ژوندي به زه نه پرېږدم اوس نن مې که وس نشته سبا به مې بچي غټ شي سبا به زه خپل بدل به ظالمه په صحیح طریقې سره به ظالم
زمونږ او ستاسو دا ټولنه چې دا د افغانانو بیا د پښتنو په هغې کې دا قسم ته د عزت او ناموس واقعه چې راځي، انسان نه هر څه هېرېږي، انسان هغه خپل انسانیت له لاسه ورکوي، وحشت ته لاس اچوي، ځکه چې هغه مجبوره شي بله لار ورسره نه وي. تا سره دونه یو غټ ظلم شوی، زیاتی در سره شوی، له مېرمنې سره دې شوی دی، ټول خلک در باندې خبر دي. څنګه احساس کې د خپل هغه پښتونولۍ، افغانیت، هغه ضمیر، وجدان څنګه ځان سره ګزاره کې؟ دغه ګزاره چې پښتونولي خو پاتې نه شوه، هغه عزت خو دی ماله ختم کو، هغه عزت نه خو دی زه وویستم. اوس هم زه چې بار وځم، زه یو راته وایي تا څه چل وکړو، تا څه وکړه د لاندې؟ یار ما هېڅ هم ونه کړله، زه خپل بچي زه نشم ساتلی، خپل کور نشم ساتلی، زه چې څه کوم په قلاره باندې کوړه مې دن نه دی، چې هر څه مېړه کې پراته دي هغه دن نه پراته دي. خو صرف زه دغه پښتنو دې ورونو ته د افغانستان زه دا صرف وایم که نه چې از برای خدای تاسو مسلمانانو تاسو کلمه ووایئ، تاسو یو پیره خو تاسو راشئ ما سره کښېنئ، موږ بوځئ هسپتال ته که موږ نشه کوو، موږ یا دروغ یا دغه کوو، موږ باندې پټرول واړوئ، زما ورونه یې وایي موږ وسوځئ. د هغې باوجود هم چې ده کې دا کار نه وی، دا به د دې لور د ویشتو ټیم کې دا به راغلی وی، دا به سیده هسپتال کې ودرېدلی وی چې دا زما بچی ده، دا زموږ بچی. تره به یې راغلی وی، تره زوی به یې راغلی وی، ورور به یې راغلی وی، دله نه ورور راغی، نه تره زوی راغی، نه پلار راغی، نه ماما راغی، یو قسم د ده رانه وی. نو اوس د دې ځای خلک وایي چې دا حقیقت ده لوبه. اوس به ټول ویل چې چا زه لیدلی یم، هغه خو ویل چې دا ایس دا نه څکي. ګنې اوس هم اډیاله روډ باندې وځه، که چا تا ته ویل چې دی ایس کي یا دی چرس کي یا دی پوډرس کي یا دا لوپر ګرځي، خپلې پیسې خپله مزدوري کوم، خپل کور ته راځم، په 800,000 روپۍ کې ته به لوپري څه وکړې؟ یو مشین مې هغه هم د دې علاج دپاره ما خرڅ کو، ابلوز مې اغستی مې په 3 لکه روپۍ په ټیم باندې و، خرڅ مې کو په 1,40,000 باندې. بېګانه حالات تا زما ولیدو چې زه په کوم حالات کې زه ناست یم. نو زه نور زه څه وکړم؟ زما سره غبلو زما ته وي ما سره دوایي پیسې نشته، ما د قار نه ما پیپر راواخېستې، ما ټولې د دوایانو ما وشکولې، صرف پټۍ ورته صرف بدلوم بس. هغه هم سهار مې ترې کلاو کلي دلته به پرته وي، دوباره مې نه ده لګولی، ځکه سهار زه وختي هلته لاړم، دله دوایي ما نه ده کړې. دغه چې کومې پیسې وي 1,40,000 روپۍ وي، څه په تاڼو لاړې، څه په منډو ترلو لاړې، څه په یو خوا څه په بل خوا، بس قصه ختمه شوه. دا واقع خو وشوله، د دې نه وروسته په خپلوانو، یارانو، دوستانو کې د دې علاج معالجې لپاره چا در سره مرسته نه ده کړې؟ هېچا هم نه ده کړې، هېچا هم نه ده کړې. زما نمبر څوک نه اوچتوي. د سفرخانې والا موږ ته ویل چې ستاسو لانجه ستاسو کیس موږ سره دی، چې دلته زه راورسېم هغه الټه ماته وویله ته ما له 15 لکه روپۍ راکړه، نو ما ته 15 لکه چې ته والې ته به څه چل کوې، څه به وکړې؟ زه تا ته یو خبره کوم مال څنګه وایي، دا به دې کې به ستا عزت وي او دې کې به ته بچ پاتې شي. هغه ما له الټه دمکي راکولې، دې کې به ته بچ پاتې شي. چې کله ما دا خبرې شهرام به هم دا خبره وي، چې کله هغه وایسونه ما شهرام ته ویل، شهرام ما ته ویل چې دا سفارتخانې والا نه دی. چې کله موږ صوابۍ ته جرګې له لاړو، جرګه کې چې کېناستو، د هغې نه وروسته ما ته وایي انجام دې ښه نه دی. ما ته سفارتخانې والا ما ته داسې خبر، دا زما دغه دا مشر دی چې دا ما یو سړي ته ما شو کوي او دا ما دغه کوي، نو دې نه باوجود به زه به نور څه وکړم؟ ما څه خو بله لار مسله نشته. چې کوم زموږ د سفارت چارواکي دي اوس تا ویني، د پاکستان چارواکي دي، پېښور چې کوم مشران دي، هغوی ته ته څه پیغام ورکوې اوس؟ زه دغه پیغام ورکوم چې ما ته د اسلام لار دغه شي، ځکه چې دا یو کافر دی، یو زناکار، یو مردار، یو شوروي دی. دا د ګیره پرېښې ده، د دغه کلي دي، دا وایي چې زه تبلیغونه ځم. تبلیغ او منځونه خو هغه د مردان هغه اجرام کوي، ورسته کارنامې صحیح نه دي. کوم سړی د ده د کور نه خبر دی چې ما ته پته نه وه، زه په کور ته تلم راتلم، دا خو چې لور ګویا نه شوه، دا بیان یې لور کلی دی. او چې کله ما په کومه شپه باندې هلته کې ما پرېښوست او سهار چې زه رالم ما چې دغه ما دا د هغې نه وروسته بیا زه نه یم، یعنې په هغه د ټایم کې ورور یې ناست او پلار یې ناست، دا به ګوري ویډیو به ګوري، دا ما وویله زما خپله باندې بچي دي، زما کور نه، زما خویندې نه وي، زما مور نه وه، که زه د کاڼي پیدا وم. ولې موږ خو کور ته کور وایو چې دا زموږ مور ده، چې زه د خور عزت زه بچ نه کړم، زه د بچي عزت زه بچ نه کړم، زه د مور عزت بچ نه کړم، نو زما کې پاتې څه شو؟ ما کې څه پاتې شو؟ ښه، دا راته ووایه چې په دې موضوع باندې خو به مشران خبر شي، دلته به راځي، ستا به پوښتنه هم کېږي، او چې دا کم ظلم شوی دی، چې دا نور هیڅ نه وي، دلته یو څوک راغلي دي، ستا په کور کې ستا په مېرمنې ډز کړی دی،
تا اف آی آر کړی دی، اف آی آر کې د بیان پروت دی، د دې ټولو به څېړنه کېږي دلته، بشري ادارې به راځي درته. خو دا راته ووایه چې ستا د کور دغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او حتی کور د دلته دروازه دیوال نه لري، همداسې خځلې دې ورته درولي دي. دا برق د بیل چې په تا باندې بند کړی دی، ستا بیل څونه راغلی؟ بیل ما باندې تقریبا د 3 میاشتو بیل شارټ و، 3 میاشتو بیل شارټ و. هغې د وجې نه بجلي په ما باندې دا د جومات نه موږ لګولې وه، بس د کلي خلکو ویل چې یاره نور ستا وس هم نه کېږي او موږ هم وس نه کېږي، موږ نه شو کولی، موږ نه شو کولی. تار یې راوارته او تار یې بند کړو، را باندې بجلي را باندې بنده کړله. دا د بېګا تاولي چې موږ په تورتم کې تار یې نه غلی، اوس هم یې نه غلی پروت دی، نو نه شو لګولی. څونه بیل دې راغلی؟ تقریبا 14,000 روپۍ به راغلي د 3 میاشتو. زمونږ هغه افغان ورونه چې هغه دلته یو څه نه څه وسه لري، کولی شي ستا مرسته وکړي، هغوی ته څه پیغام ورکوې ته؟ زه به ورته څه ما لا تا ولیدو په خپله باندې، زه دغه شان بېوسه ناست یم. ټوله شپه زه چوکیداري وکړم، د دې ښځې چوکیداري کوم، د دې بچو چوکیداري کوم، سهار چې شین دا اوس هم دا لیتلی یم. تا څونه انتظار تا وکړو زما راتګ ته، ګنټه ته زه پیاده را روان وم. مخکې مې ښه کور ساز و، ښه مشین ناسره، خپل کاروبار مې ساز و، هر څه نه ووتم. بس که مزدوري میلاو شي وی خورو، که میلاو نه شي ناست یو لارې. او دا لوبه ده، دا خو که دلته کې ونه چلېده، اول خو بیا دې ځای دا سفارتخانې والا دا ورونه پښتانه به ما له سر ته ورسوي، چې وی نه رسولی بیا دې مهرباني وکړي ما دې واړی افغانستان ته، ما دې واړی او دی دې ما سره واړی، چې ما له هغې ماله دا کیس ما له هغې ماله ختم کړي. زه خپل سر ته دا به افغانستان کې طالبان به هم دا دغه اوري او دا به ګوري، مهرباني به مازبری خو دا که مسلمانان وي او کلمه وی موږ مرسته وکړي، موږ مرسته وکړي، موږ د دې لوبې موږ له دغه وکړي چې سبا بل یو مردار بل یو زناکار داسې نه راباجي، داسې کار نه کوي خپل اولاد سره. او زما خو په ذهن کې هم داسې چې سړی مسلمان وي هغه به داسې کار خو مشکله ده که وکړي، چې زه خپله زه بچو پلار یم ولې داسې کار کوم. خویندې زما وي، مور مې وه، ماما لورګانې مې وي، ترون لورګانې مې وي، موږ په یو ځای باندې اوسېدو، په سرحد کیمپ کې ټوپۍ کیمپ کې اوسېدو. دا تقریبا 14 کاله کېږي، 18 چې موږ دلته کې موږ راغلي، موږ خو داسې کار خو موږ نه و لیدلی. ډېره مننه. درنو دوستانو، دا ډېره یو د وحشت او ظلم څخه ډکه قصه ده. یوه لور د خپل پلار په کور کې د خوندیتوب احساس کوي، د خپل ورور په کور کې د خوندیتوب احساس کوي، لیکن دلته یوه لور یوه خور د خپل پلار کور ته په دې نه ځي چې هلته له ما سره زنا کېږي، جنسي تیری کېږي په ما باندې، د ورور لخوا په ما باندې کېږي، بل د کورنۍ غړی د هغه لخوا په ما باندې کېږي. اخر دا سړی مجبوریږي د دې پوښتنه کوي چې ته د پلار کور ته ولې نه ځې، او دته دغه حقیقت روښانه کېږي چې زما له مېرمنې سره دا ظلم هلته کېږي. پس له هغې نه دی جګېږي د کلي مشرانو څخه چې څوک په مخه ورغلي دي، یو یې هم نه دی پرېښی چې کوم ما بېګا د سره خبرې وکړي، دغه نمبر یې ماته وښودې، خلک یې راته وښودو، ده خپل غږ رسولی دی، خو د ړندې سترګې دنیا ده، بس په ډېره سختۍ باندې خلکو ته دلته انصاف او عدالت میلاویږي. نو پس له هغې نه دلته د ده کور ته چې هر څوک راغلي دي، د شپې راغلي دي، د ده په مېرمن باندې ډزې کړي دي او د خدای ساتل دي هغه بیچاره دا واړه ماشومان دا کور، او اوس هم هلته دننه کمره کې پرته ده او تاسو یې ګورئ، هلته یې وړوکی کلیپ یې ما راواغېسته. زه کولی شم د ده مېرمنې سره م وغږېږم، په دوی چې کوم درد تېر شوی دی دوی نه هر څه هیر کړي دي، دوی صرف دا وایي چې موږ سره انصاف وکوئ. د هغې لپاره مېرمن هم مرکې ته تیاره ده، خاوند هم تیار دی، بچي هم تیار دي، خو ما د خپل افغانیت په خاطر باندې زه وایم چې همدومره کافي دی چې څوک پوهیږي او د دې سړي دا بیان یې واورېده، دا کیسه یې واورېدله. نو په کار دلته دا دی چې د یونیسیار والا چې دوی سره کم جی بی وي ټیم دی، جینډر بیس وایلنس، افغان کمیشنریټ دلته د افغانستان سفارت چې کوم دلته چارواکي دي، هغوی ته نور چې کوم بشري ادارې دي دوی ته په کار دی چې راشي دلته د خلکو پوښتنه وکړي او ورسره هغه افغان ورونه تجاران چې کوم دلته کار روزګار ښه دی، د دې خلکو ډېر وضعیت خراب دی. دې سره لمر ته دلته اوس موږ ناست یو، همدا د دوی ژوند دی دلته د تېرې یوې هفتې نه، ځکه په کور کې برق نشته دی، کمره کې نشي کېناستلی
او چت دوی لري نه، دغه ټوله حویلۍ ده، بس یا به هغلته لمر ته ناست یا به دلته ناست دی. د دې خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. دا لاس د دې ورور وګورئ، دا لاس یې معیوبه دی. دی وایي چې خلک په 1500 روپۍ باندې د اړیکې ما ته 800 راکوي. وایي ما ته وایي چې ته نیمه انسان یې، ستا دا یو لاس چې کوم دی دا پرېږدی. نو دننه میرمن ورته زخمی پرته ده، د علاج پیسې ورسره نشته دي، بیل پې قطع شوی دی. دا واړه ګلالي ماشومان دي دلته، او د درد آخري حد ته رسېدلې خبره ده. نو هیله مې دا ده له ټولو څخه چې د دې خلکو مرسته وکړئ، لاسنیوی وکړئ. مظلوم خلک دي، په داسې یو ځای کې پراته دي چې بغیر له خدای نه دلته د دوی هیڅوک هم نشته. او چې کوم د پولیسو چارواکي دي هغوی نه غوښتنه دا ده چې د دې خلکو قانوني FIR شوی دی. خیر که دا د VIP کلاس خلک نه دي، دا د کوم چارواکي څوک نه دي. څو ورځې مخکې موږ او تاسو وینو چې دلته اسلام آباد کې د سنا په نوم یو د اجتماعي رسنیو کارکوونکي وژل کیږي. په څومره غټه سطحه باندې د هغې رد عمل راغی. دا هم انسانان دي، دلته کور ته خلک راغلي دي، ډزې پې کړي دي. اوس چې خدای بچ کړي دي نو دا خو دوی ګناه نه ده. نو په کار دا ده چې د دوی دغه FIR باندې هم کار وشي. د پنډۍ پولیسو، د پېښور پولیسو په ګډه باندې یو ټیم سره جوړ کړي او دا کار چې هر چا کړی دی عدالت ته سره وړاندې کړي. بیا هلته د حکومت کار دی، د عدالت کار دی چې هغه څوک ملامت او څوک سلامت ثابتوي. نو انشاءالله امید دا دی چې په نږدې وختونو کې که چارواکي دي او که زموږ افغانان ورونه دي د دې خلکو لاسنیوی وکړئ، که هغه په مالي برخه کې دی او که هغه د عدل او انصاف په برخه کې دی. نو موږ ته اجازت راکړئ دوستانو، په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.